لیونې جینې د بل د پاسه د پښتو دا ټپه لیکلې وه چې ړنده کڼه در پسې ګرځم په لاس په راشه به چوخه خبرې شم ورکوټې غونته کې نظم ګوټې نه ته وایم بیا در نظم چې دلکانو تاسو دپاره وایم چې له کوره ووتلم کار له تلمه حسب معمول دی لیونټاري جینې د خپل کاله د وره په رو کې کتل زما لیدو سره یې ور پرانسته او په غرضي نیت یې مرۍ تازه کړه ما ځان شپېلې کو چابک پې تېر شوم خدای خبر څه ځان سره وګورېده بیا یې د خان کاکا ماشوم بچي ته داسې اواز وکړو ګلمېره راشه تا له مې ښکلی کانکوک نیولی کانکوک ستا شو خو یو کار خو وکړه دا د بجلۍ بل واخله کلک ونیسه هغه روان هلک ته یې وښایه لږ چې د مالک دا ګاونډی دی وایي چې په دې بل باندې نظر واچوه چې بل کې کله اخیري تاریخ دی ماشوم د لسو کانکوک په خاطر څه په ټوپونو زما خواله راغی او چونړل شوی بل یې لاس کې راکړ او په وړکو کې داسې ووې چې په دې بل باندې نظر واچوه چې بل کې کله اخیري تاریخ دی ما چې بل پرانسته ومې کاته دې لیونې جینې د بل د پاسه د پښتو دا ټپه لیکلې وه چې ړنده کڼه در پسې ګرځم په لاس په راشه به چوخه خبرې شم